درهم عزیزانو نبی علیہ السلام دی حدیث کې بیان کړ چې والسواک و مسواک استعمالول. مسواک استعمال دا یو عظیم عمل دی، وړوکی عمل دی خو ثواب ډیر زیات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. یو خو په دې سره د خولې صفایي راځي، د دین عظیمه فایده دا ده چې په دې سره الله تعالی راضي کیږي. وړوکی عمل دی او دومره غټه بدله ده چې رب العالمین د ټولو کائناتو مالک، د ټولو کائناتو خالق، د ټول نظام چلونکي معبود برحق الله تبارک وتعالی هغه تانه په دې عمل راضي کیږي. نو د خولې صفایي کول، علماء دا هم لیکلي دي چې دا نن سبا ټوتپیس استعمالول دغه هم دا مقصد پوره کولی شي، ځکه سواک مطلب دا دی چې ته خپله خوله صفا ساتي. اکثره ملګرو سره چې کښېنې جوخ ورسره کښېناستی نه شي، د خولې نه داسې بدبویي راځي چې ته به وایې چې زه ترې لرې کښېنم. هغه وجه دا ده چې په دې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نه کوي. نو ګورئ عزیزانو، مسواک استعمالول، ټوتپیس استعمالول، د خولې صفایي کول دا هم سنت د چا دي؟ د انبیاو. خو خاص کر اگر که ته ټوتپیس هم استعمالې او ورسره مسواک په جب کې ساته چې ته په دغه عمل کې راشي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی او دغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک نشي.